الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله. معزز و محترم و قدرمند ورونو او خويندو، ډېر ورونه او ډېرې خويندې د قربانۍ د نصاب په اړه باندې مفصل بیان غواړي چې قرباني پر چا باندې واجب ده. نو د هغې متعلق یو څه وضاحت کول غواړم. اوله خبره ده چې د قربانۍ شپږ شرایط دي چې کله دا شرایط پوره وي نو قرباني پر هغه شخص باندې واجب ده. فتاوای حقانیه شپږم جلد کې هغه شرایط ذکر شوي. اول شرط دا چې مسلمان به وي، پر کافر باندې قربانی نه ده واجب. دویم شرط دا چې بالغ به وي، بلوغ ته به رسېدلی وي، پر کوچني باندې نه ده واجب. او دریم دا چې مقیم به وي، پر مسافر نه ده واجب. دلته مسئله دا زده کوي چې دا هغه مسافر مراد دی چې دی هلته وخت 15 ورځې تېروي یا تر دې لا کمه موده. که چیرې زیاته موده تېروي نو پر هغه باندې بیا قرباني واجب ده. څلورم شرط دا چې عاقل به وي، پر لیوني او ماتو باندې قرباني نشته. پنځم شرط دا چې حر به وي، آزاد به وي، پر غلام باندې نه ده واجب. او شپږم شرط دا چې صاحب د نصاب به وي، پر فقیر او مسکین باندې قرباني نه ده واجب. اوس دلته په دغه شپږم شرط کې ډېر کسان وضاحت غواړي چې دا صاحب د نصاب په څه شي باندې ګرځي. نو هلته به په دې مسله کې مختصر وضاحت وکړو. یوه خبره د مخه دا یاد وساتئ، دا شرطونه دا ضروري نه ده چې ټول وخت به دا شرطونه د انسان سره پوره وي نو بیا قرباني پر واجبه ده. که چیرې د لوی اختر په درېیمه ورځ باندې کافر مسلمان سي او یا کوچنی بلوغ ته ورسیږي او یا هم مسافر مقیم سي یا لیونی وي د اختر په ورځو کې جوړ سي، نو یا مثال څوک غلام وي هغه آزاد سي د اختر په درېیمه ورځ باندې. لا څوک فقیر و مسکین وي اختر په ورځو کې روپۍ ورته راسي نو صاحب د نصاب وګرځېږي. که څه هم دا روپۍ د اختر د درېیمې ورځې تر لمر لوېدلو 1 غنټه مخکې ورته راسي، قرباني ورباندې لازمه ده، قرباني پر هغوی باندې واجبه ده. اوس دغه د نصاب متعلق وضاحت چې شرعي نصاب چې معتبر دی هغه د سپینو زرو دی. نو که یو څوک 2.5 تولې سپین زر ولري، که نارینه وي که زنانه وي پر هغه باندې قرباني واجب ده. اوس دلته وضاحت ده چې 2.5 تولې سپین زر نه لري، د دې روپو ته بیا حساب کېږي چې 2.5 تولو سپینو زرو نصاب معتبر دی چې د غومره اندازه څوک نقد روپۍ ولري هم قرباني ورباندې لازمه ده. نو د دې حساب چې کم شوی دی تقریبا 48,000 کالداري د دې نصاب دی 48,000. نو افغانۍ چې راواخې تقریبا 40,000 شاوخوا افغانۍ به د دې نصاب څوک یې ولري نقدي پر قرباني لازمه ده. بله خبره دا چې اوس یا د یو چا سره سپین زر لږ پراته دي، هغه خپل نصاب ته نه رسېږي چې نصاب یې 1.5 تولې دی، او یا سپین زر لږ پراته دي هغه اصلي نصاب ته نه رسېږي چې 2.5 تولې دی، خو د یو چا سره لږ سره زر یا لږ سپین زر دي دا سره ګډېږي، بیا حساب ورته کېږي د دې چې څومره حساب جوړ سو، یعنې که د هغه 48,000 کالداري یا 40,000 افغانۍ جوړې سوې نو پر هغه باندې قرباني واجب ده. او یا دا چې یو انسان د خپل تجارت سامانو ته حساب وکړي یا په کور کې تر حوایجو اصلیه و زیات سامانونه پراته وي و هغو ته حساب وسي، نو که دې ټولو ته حساب سره وسي بیا هم د یو شخص سره 48,000 کالداري
په خپل توان او په خپل لاس کې راځي، د په قبضه کې راځي، نو پر د باندې قرباني واجب ده. نو که په کور کې 15 نفره وي هم د هر یو سره دغه روپۍ په لاس ورځي، نو پر هغه باندې قرباني لازمه ده، که هغه زنانه وي او که نارینه وي. بله خبره دا چې اوس به بعضې کسانو ته سوال پیدا کېږي چې حوایج اصلیه څه شي دي. حوایج اصلیه کتابونو لیکلي دي، هغه دا دي چې یو انسان دومره شی ولري چې دی د هلاکته وژغوري. مثال لکه د سهار و ماښام داسې د خوراکي او څه اسباب و نفقه سوله، د اوسېدلو سرای سو، د ګرمي او د یخنۍ جامې سولې، او د خپل اهل و عیال خوراکه سوله، د جهاد اسباب سوله، د کسب اسباب سوله. یا مثال د سپرلی د پاره کم شی لري، یا یو عالم د هغه کتابونه دي، نو دغه اصلي حوایج بلل کېږي. دا شان ولري د دې څخه چې کم زیاتې شی وي، هغه د حوایج اصلیو څخه بیا وتلی دی، نو هغه ته بیا حساب کېږي، په خپل نور جایداد باندې نور روپو باندې ګډېږي، چې کله صاحب د نصاب څوک په جوړ قرباني پر واجبه ده. او بیا بعضې کتابونه لیکي، مثال لکه فتاوای حقانیه یا جدید فقهي مباحث، وایي چې د زمانو تبدیلي چې کومه راځي، مثال یوه زمانه او بله زمانه چې تېرېږي، دې کې خامخا تغییر راځي، نو هغه حوایج اصلیه هم زیاتېږي. مثلا نو اوس به عرف ته کتل کېږي چې کم شی په حوایج اصلیو کې راځي، یو انسان یې روزمره ډېر استعمالوي، نو بغیر د هغه څه چاره نه لري، نو هغه هم بیا په حوایجو اصلیو کې راځي. اوس که داسې سامان تاسو سره پروت دی چې په جمعه کې هم تنده راخي، په 4-5 ورځې کې هم ستا ورته ضرورت نه وي، نو هغه بیا په حوایجو اصلیو کې نه راځي، نو هغه به بیا ته حساب ورته کوې، ستا په نصاب کې هغه داخلیږي چې ستا په نور مال ګډېږي، حساب ورته کوي چې صاحب د نصاب وګرځېدلی، په تا قرباني لازمه ده. او په دې کې یوه زیاتې مسله دا زده کوي چې دا کله دا ستا مال ته حساب وسو، نو بیا دا نه ده ضروري چې په دې باندې به کال تېرېږي، بیا نو په تا قرباني لازمه ده. بس چې څنګه د اختر په ورځ باندې تا دا حساب وکړي، یا د اختر څو ورځې 2 د مخه د حساب وکړي، د صاحب د نصاب جوړ شولی، به په تا باندې قرباني لازمه ده. د کال تېرېدل پر 2 روپو باندې شرط نه ده چې کال به خامخا پر تېرېږي. نو دغه یو څه وضاحت د نصاب متعلق، او دغه متعلق چې قرباني پر چا باندې واجب ده او کوم شرایط دي. رد المحتار نم جلد 500 صفحه، او الفقه الاسلامي وادلته 4 جلد 2908 صفحه، الفتاوى الهنديه 5 جلد 292 صفحه، احسن الفتاوى 1 جلد 508 صفحه، فتاوای حقانیه 4 جلد 480 صفحه، البنایه 3 جلد صفحه 358. نو دغه کتابونو دغه تحقیق لیکلی دی، جدید فقهي مباحث 1 جلد 500 صفحه. الله تبارک وتعالى دې موږ او تاسو ته د دې د زده کړې کامل توفیق نصیب کړي. اوس چې هر ورور هر خور کوشش وکړي دا حساب دې وکړي، د قربانۍ د ځان نه کاږي، په یو بهانه او په بله بهانه د ځان نه خلاصوي، دغه چانس یې بیا په لاس نه ورځي. قرباني ډېر زیات فضایل لري. 3 درس موږ د قرباني تېر کړي وه، پکې ډېر احادیث په دې باندې بیان کړي وه چې کوم څوک وس ولري قرباني ونه کړي، د هغه یې څومره سزا ده، او نبي علیه الصلاة والسلام څومره ورته په قهر چې هغه سړی بیا زمونږ مسجد ته نه راځي. نو کوم څوک چې بیا کوي د هغه دپاره څومره زیات فضایل دي، نو دغه چانس باید څوک د لاسه ورنه کړي، که هغه خور وي که ورور وي، قرباني باید وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.